अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ज़मूंग हमेशा कोशिश ही چې په دې چینل باندې موږ د انګلیش ګرامر یا د سپیکینګ ریلیټډ مټیریلز ډیر په ساده طریقه سره ایکسپلین کو او په داسې طریقه سره ایکسپلین کو چې په هغې کې ایون چې کمزور نه کمزور سټوډنټان او خواهشمند دي چې د انګلیش ژبه زده کړي هغوی په ذهن خلاص شي. اکثره سټوډنټان دا سوال کوي چې دا زمانې د څه شي نه جوړې شوي دي. دوی ته دا زمانې ډېرې کنفیوژن جوړوي او ډېر مشکل چې دوی په ذهن خلاص کړي. نو نن موږ چې دی د زمانو باره کې د ډېر ساده یو څو خبرې جنرال خبرې کول غواړو. دا زمانې چې دی اکثر په انګلیش کې دا زمانې چې دي دا د ورب د فارمز نه جوړ شوي. دا ورب فارم راځي او دا موږ سره یو زمانه جوړوي. بعضې وخت کې دا مین وربي دا فارم چینج کوي او موږ ته مختلف زمانه جوړوي یا د هیلپینګ ورب په مدد سره. که موږ وګورو زه نن چې درې داسې اګزامپل چې دی پرزنټ کومه چې په مختلف زمانو کې په دغه درې اګزامپل کې ما سبجیکټ هم یو پرېښی دی، اوبجیکټ هم ما سره یو دی. زه صرف د ورب فارم چینج کومه چې تاسو ته دا خبره شو کوم چې څنګه دا زمانې د ورب د فارم نه جوړ شوي دي. که اول اګزامپل ته موږ وګورو هی ګوز ټو سکول، دا موږ سره سمپل پرزنټ ټینس دی. هغه هره ورځ سکول ته ځي. He went to school دا موږ سره سمپل پاست ټینس دی. او he is going to school دا موږ سره پرزنټ کانټینیوس ټینس دی. که دې درې واړو اګزامپل ته موږ غور سره وګورو، ګوره موږ سره سبجیکټ همغه هی موږ سره سنګولر سبجیکټ دی. اوبجیکټ هم چې کوم موږ سره دی هغه سکول اوبجیکټ هم موږ سره یو دی. نو دا درې زمانې خو دا درې مختلف زمانې دي، یوه زمانه نه ده. خو څه شی په دې زمانو کې چینج شو په دې اګزامپلز کې هغه د ورب فارم دی. په اوله زمانه کې ما د ورب گو سره ای اس اضافه کوم. په دویم اګزامپل کې ما د گو سیکنډ فارم استعمال کوم او په دریم اګزامپل کې ما د گو سره آی ان جی ولګوله او ورسره هیلپینګ ورب د از مې استعمال وکړو. نو دغه ورب فارم چې په دې کې درې مختلف ورب فارم استعمال شو، دغه فارم چې دی موږ ته زمانه جوړه کا. اوله په سمپل پرزنټ ټینس شو، دویم سمپل پاست شو او دریم چې دی پرزنټ کانټینیوس ټینس شو.